دلته یو ملنګو ربړي بابا به ورته وي اب بالکل بربند ګرځي بالکل بربند مجذوب. یو ورځ د جمعات نه زوته ما نه مخ کې روان دي چې روان دي نو یو ډله خزه ولا په مخ راځي او خزه یې زړې ټولي نو خزه ورته وای ځواني کوټه شي وای ځواني کوټه شي ګورې مرته وای ځواني کوټه شي دستاسو ملک دی او دستاسو وطن. نو عزیزانو دا وره چې تم مکوي نه جنتونه شته نه نعمتونه شته او نه سبا نیرونه شته او نه بنگلې. خو ظالم سیخونه لګیا دي په دوزخ کې والي کیږي او که خیری مونږ به په ور روان ایس نشته. قرآن چې کومه نقشې بیانې کړې دي خلک نن نه 50 کال مخکې ختم شو. په 50 کال د پاکستان کې ته دا تصورم کې چې مونږ هم جنت مونږ به بخلې کیږو چې د چا دا کرتوتونه او د چا دا حالات. ما درته وی چې واوري او په کله وګونه واوري د چا لونه او د چا خزي چې بربندې ګرځي چې په دې زمکه داسې تندي ومږي چې دا زمکه سورې کې د جنت بوی په حرام دی بوی. نو عزیزانو دې ته ډېر سوچ وکړئ. مونږ تبایو مونږ غر کیو. نن تاسو پیپر جاړی او سر باټینګن جاړی او وړ جاړی او پلانې جاړی او بلنه جاړی اخیری جړه چې سشي لپکار دغه آخرت ته غیلې سو او د ارشینه آخرت نږدې ده. د ارشین اس پته نه لګي چې نن دا ورځ په منبر ناستم او سبا دا وخاورو کې ابل ورځ دلته زموږ یو دوست دکان تراغه ول بس تر دې دمه سلام ترالم ډېر خسړیو زامن ور سره او زامنې 15 درجه کې داخل کړي دي سبق وای آی راته خود چې دي ته دعا وک پرون چې ته خبر شوم به خخ کړم دې دا ټیک په شو بس ختم شو. نو دار شنه نږدې چې ده هغه آخرت ته او آخرت زمون تبا ده. ایو بزرګوي د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا امید کله خدای مهرباني وشو او ټیک ده او که په عقلی نو تصور مکو تصور. پس اخیری خبره واوري ځان پورې وې چې سړی ماته وي چې مولانا صاحب ته د کشمیر غزا ته تله اوس نواز شریف بیا کشمیر را پسار کړی دی. کشمیر पे सौदाबाजी नहीं होगी टेपरे की कश्मीर पे सौदाबाजी नहीं होगी कश्मीर पे सौदाबाजी नहीं होगी तब 50 साल की कश्मीर वाला वस्तु تاسو د پاکستان حکمرانانو خو نیم پاکستان غرق کو ډاکا بنگال در نه کټ اوس کشمیر پسې به دا ملکم در نزي. ته د هندو جواب کولای شي ته د سیک جواب کولای شي تاسو بنوي چې انما المشركون نجس او دا مشرکان ټول پلیت دي او دا نجس دي او دا وباسي او پاکستان جوړ کړي. هغه مشرکان اوس بیا ټول راوستي دي سبا دکانداري شروع په بالا مانه کې دلته دکان نشته سکانو کنه ها دبګری انما المشركون نجس انا جس بیا راوستل توسيږي دکانونه په تجارت قبضه وکړي پلیت. انما المشركون پاکون اوس چې د دې راجدار څخه پاګه یو مولا د زوی دغه نامه ودا نور جمال نو لکانو سره پخکار تله او هغه ګیدړی وښتو چې ګیدړی وښتو نو الکان ورتل دا هم مردار دی ویلې کون اخنه کې مردار پاکه منه پونډه ما وښته دی راځي چې پلار نه تاسو ګپلاري مولا جمعه تراله میاجی ګیدړ لاله هغه نه مردار یې ویل نور جمال اخنه کې حلال استازو وی چې حلال دی 18 فرمای کتاب وکړه ورګه چې کتاب وګورو چې کتاب راغسته ویل میاں سنو کتاب لکھے کہ جتے میاں نور جمال گدڑ سے جڑ سب حلال نور جمال چې چرته یل ته گدڑان میدڑان ار سره واج چرته چې د دوی حکومتي کبه کې نجسن وی او کبه کې پلیتن وی او کبه کې ارث وی اټول رواج د دې درو ویل کنه نو زما عزیزانو الله دې پرده ساتي. نو ماته یې چې ته کشمیر غزا ته نه تله ته څنګه مولای مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دیش ویل نه مال خوش څنګه ته بے غیرت نه تله داسې زمي مکنه زماني کبه پتا کې ځان پاک وسات ټول ملک پلیت ډنډي چاپلار په کې ځان پاک وسات نن ستا ټول ملک پلیت ډنډ کپه خور کې ګرځي کپه پنډای کې ګرځي کپه لاهور کې ګرځي کپه سند کې ګرځي کپه کراچۍ کې ګرځي هر ځای چې ورځي پلیت ډنډ دی. الله دې پرده ساتي او خدای پاک دې
غیبی انقلاب په دې ملک راولي. دا کم لیډران چې د انقلاب چغې وي دا ګوره دروغ وي، دا دروغ وي. پاکستان کې داسې لیډر نشته چې هغه د زړه نه ووایي چې زه په دې ملک اسلامي انقلاب راولم، دا ټول دروغ وي. غیبی انقلاب د خدای پاک په دې ملک راولي او داسې دی راولي لکه په کابل کې چې نن راوستی دی. سلام د ابو جهل نه لوی دشمن بل څوک و؟ د ابو لهب نه بل دشمن بل څوک و چې خدای ورته خیرې کړي دي چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. خدای ورته خیرې کړي دي. د ابو لهب نه لوی دشمن د پیغمبر څوک نو، د عبد الله ابن ابي ابن سلول نه لوی دشمن بل څوک نو، لیکن د پیغمبر نیت څو، دا غوی نیت ورته څو او د نیت ورته څو. نو کته د امتی له تبم دشمن ته داسې نیت ساتي کنه، تبم داسې نیت ساتي. تاسو وایئ چې یو سړی زما دشمن دی، دا خبره مې تاسو ته کړې وه چې زما پلار یو سړي 15 ډزه ویشت، زما پلار ورشي دریوالو نه تپوس وکړي 15 ډزه، او د هغه سړي نوسه ما ته راغی چې زه ملا کېږم. مال بسم الله د مالګو منډۍ مدرسه کې م کېنولې، قرآن م یاد کو، تجوید م کو، اوس کتابونه وایي 3-4 کاله پس به ملا م شي. اوبه کې څوک داسې او چې راشي او جیب خرچه ورسره نه 100-200 روپۍ هم زما د پلار د قاتل نوسه. تاسو خو پرک کې راګین پیولئ که نه، ولئ که نه؟ هلکه دا سړی دې ولې وویشتو؟ وایي د ده د تره زوی زما نیکه ویشتی. داسې به څوک وکړي؟ نه، دا الله اعلان وکړئ څومره بد در سره چا کړي دي معاف. ابو طالب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځنکدن په وخت کې په دې غوږ کې وایي چې پټ غوندې ما ته ووایه چې لا اله الا الله، نو زه به په قیامت کې درته بیا جنګېږم. پټ غوندې هغه ورته بچیا داس چل دی چې په د اخر وخت کې خلک به وایي چې بې غیرت او د دوزخ نه ویرېده. په د اخر وخت کې داسې نه شم. د دشمن سره د پیغمبر دا نیت دی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ښه سړي کېږئ به اله والله که د ښه سړیتوب بوی دله درشي، بوی چې تر څو پورې دی دشمن لم نیت ښه کړی نه. دشمن تاسو له به څه په لاس درشي که څوک دوزخ ته لاړ شي؟ تاسو له به ښه په لاس اله درځي چې بل دی داسې ورپورې ونښتې او د دوزخ نه دی بچ کو، تا ځان له جنت الفردوس په بیه واغست. نو عزیزانو عرض مې دا و چې ښه شئ، خبرې کمې کوي، لګیا مه اوسئ. کله کله دې خلکو ته ګورم ډېر سخت مې طبیعت خراب په دې لاره رواني 4-5 کسه یو. بیا د آینده نسل چې کم دی پاکستان دی، خدای خو یا ټیک کی یا خو خدای صحیح مسلمان کا او یا خدای پاک چرته داړولو ثواب وکړي. ما خو امید نشته. په تقدیر کې تبلیغي اجتماعګانو کې دعا کیږي چې یا الله د چا چې په تقدیر کې هدایت نه نو هلاک، د دې په تقدیر کې هدایت. اول دې ته وګورئ ستا د ملک اخبارونه د اتوار په ورځ یا په نور ورځو د اخبار په دې منځ کې دا منځ پاڼې وګورئ، د هغه ډېرو فوټوان پکې چې په کوم رنګ ولاړې وي، په کوم رنګ سړی ورغاړې وتی، په کوم رنګ ویښته جوړ کړي، په کوم رنګ زه درته تاسو ګورئ ما نه زیات. دا اخبارونه بیا مونږ کور ته وړو، بیا زمونږ ښځې دا اخبارات ګوري او د منځ کې دا ښځې ګوري. نو ښځه چې ښځه په کوم رنګ کې وګوري نو د دې رګو نه کېږي چې زم داسې پخوا به د کلو ته ډمې راتلې، اوس هم راځي ځکه چې دا د سړي دامن شوي خو نه دي. نو پاس په کوټه به ښځو له ځای جوړ کړی او لاندې به ورته سړي ګیر چاپېر ناست. زما ښه یاد په د اسیا مالت کې مونږ اوسېدو او زه وړوکی وم، پاس ښځې ناستې او لاندې ډمه ګډېده، سړي ورته ناست و، سړي به را پاسېده چې ګلونه به یې په ډمې واچو. یو زړه ښځه پاس ناسته وه، وی ویل خدای چې زم داسې وی د دې څنګه قدر دی د عزت دی دا سړي، زمونږ سړي خو د ښځو په نظر مونږ ته نه ګوري او د دې څنګه قدر دی. زړه وی چې زم داسې ډمه وی. نن تاسو ټلویزیونونه چې کور کې لګولی دي او په ټلویزیون کم دمتوب او کنجرتوب زمونږ ښځې ګوري او په اخبارونو کې کم کنجرتوب زمونږ ښځې ګوري،
نو زمون خزي کا په خله څه نشي ویلې لکه خو وایي چې وای خدای چې زم دا څه ډماوي دا کنه تاسو ته دا خبره کړې دلته نن بایو د جمعات نو وته ما بلار روان دي وای مولانا صاحب کنن ډیر خوشاله مال خیر خدای ډیر خوشاله څه چل دی لکه زوی دی وشو څه بلا در باندې وینا زما بچی بل کوړه ټي وي د فارتله او خدای مونږ ته خپل ټلویزیون راکو یره په دې سینه کې مې یو سکوالو ما د خر بچی نه دا دمره خبره و چې ما ته دی وکړه نو عزیزانو عرض مې داو چې خوندم نشته دا پښتو یو شعر دی وای د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا که د خدای مهرباني و خو څه به وشي او که په عقلی کنه نه اسلام شته نه مسلمانی شته نه حیا شته نه شرم شته نه غیرت شته ارسلاره آئنده رفتار ستا د ملک داسې دی او وختي یو مولانا وی هندوان دی لیدلی سیکان مالاو لیدلی میو ما د هندوانو د سیکانو خزي لیدلی دي په هندستان کې مم لیدلی دي او په پاکستان کې مم لیدلی وي چې هغه په کوم حیا په لار روانه وي نن مې د پاکستان مسلمانین هر ورځ په دې سرکونو ګوري نو عزیزانو روجه را روانې دي څوک ورته اوس نافذانو بندوبست کوي څوک به پښمنی بندوبست کوي چرته به دا سرک باندې ریړې ولاړې دا اچارونه مربع او پلانې او ډنګړې څه چل دی تورې کړې دا روجه نیولې دا خیال دراغه کنه نور څه نشته مولام با خام د پښمنی په تمایي افیس پسې ولاړې صاحب ختمو کې جنت توتی شوي توتیان موتیان نه د جنت ګډړان هم نه یي خبره دوزخ لزان تیاروي خبره مې درته کړې و یو د ثوابه سړی راغی ما ته صادر کې صبر نیولې ویلا بجلیګر مولاته مالاو ویلا ته چې جنت ته داسې دی مال ولی واس کې خدا خبره راځي ول دا صبر ګوري کېما به کوم په دې صبر کبه د جنت نو ماغسته جنتونه دي خلق له ورته چې دوزخ کې خصي خواله شوی دی اور پکې تازه دی تر تیارې دی او راځي او چې د جنت نوم وانه لې جنت به صرف پزړی او تاسو ټول د جمعات کې چې ناستې دي زړه ته سوچ وکړئ چې دا زموږ زړه کې څه زما زړه په خپل گواہی کوي چې زه جنت ستا زړه په خپل گواہی کوي چې ته جنتی او دې زړه ته سوچ وکړئ سزا او جزا به په زړه ملایږي په ظاهر ټیټ پاس کېدو باندې نه کی 50 کال مخکې ابتدان د پاکستان په دروغ شوی و او 50 کال وروسته انتهایم په دروغ شو وشو کنه کچکول به ماتوم کچکول قوم ته غاړه کې واچولو کنه نستا ټول ملک نن د بے حیاي ډیپو دی ټول ملک زړه بوډای خزا عبد الله ابن مبارک پلار روانو بوډای خزا ناشته دا کمبل په ځان اچولې نو عبد الله ابن مبارک په سلام اچي چې السلام علیک ورحمت الله ابو ډا ورته د پردې نه وای سلام قولا من رب الرحیم د قران آیات وای او د سلام جواب ورک ابو ډا نن د خپل ملک بوډا سبلادي بوډایګانو ته وګورئ بوډای چې د په ودونو کې چې وګورئ د ځوانو نه تیزه غړیږي دا زړی دکان کې ناستو ما یو ورځ یو بوډای راغی ماته چې مناسب ته زړو خو په څه وړي لګیای مالو زبار باروزه ولولي مال زه خو سره خبرې نه کوم نه دا زړی سره نه لري څه اوس څه کې دې سره اوس مال څه چل ما زړه لري ادي خدای دې بیا ځوانه کا وایي دغه څه وایا کنه تاسو څه ټرایو کوي مونږ دلته یو ډاکټر ناغله بچی دا خزرالی سو وخت نو غسر یو کمپاوډر و ډیر وران هغه به زړې ته چاواز کول به جنای راشه زوی ځواني کټه شي ز جنای وسه خوشاله بشوا زړې ته چې جنای وې بوډای داوا قران آیات وای او جواب ورکړي نو عبد الله ابن مبارک ورته بیا وای چې کوم ځای نه رااله نو دا بیا د پردې نه درنه نه ورته وای چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له عبد الله ابن مبارک وایي زه پوښم چې دا لار ته غلطه شوې ده نو ورته وایي بوډای زه کوم خوا
بیا دا بوډۍ د قرآن آیات وای چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. نو عبد الله بن مبارک وای زه پوه شم چې دې حج نه فارغه شوې ده او اوس بیت المقدس ته روانه ده. نو ورته وای چې بوډۍ تاسو ورځې دلته وشوې چې دلته ناسته. نو بوډۍ ورته بیا وای چې ثلاث لیال سویا. بیا د قرآن آیات یو جواب ورکړي چې 3 ورځې مې دلته وشو. نو دا سړی ورته وای چې ته خورې څه دلته چې 3 ورځې دلته وشوې. نو بوډۍ ورته وای چې هو یطعمنی ویسقین. عبد الله ابن مبارک په دې ځنګل کې خدای مال روټه امرا کوي او بمرا کوي. کولای شي کني شي کولای. نو ورته وای چې بوډۍ دلته خو او بم نخکاری چرته نږدې ته د مانزه څه چل کې منځ. نو بوډۍ ورته بیا وای چې تا قرآن نه دی ویلي چې فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الله وی چې وبنه بیا مومې نو تیمم وا. نو زه تیمم وام موږ کوم. عبد الله بن مبارک حیران شو. نو بوډۍ ته وای چې اوسې ویلې او خراوستو کینولو. دا بوډۍ چې په سورېدا. نو عبد الله بن مبارک ورته وای چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. دا بوډۍ ورته وای قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے عبد الله بن مبارک ته شاک او سترګې پټې کا. ز پردهدار خزم په وخ سورېږم اسنه چې ستا نظر په ما پریږدي ته چرته ګناهګار نشي. عبد الله بن مبارک وای وخ مې کینولو دا چې په سورېدا وخ منډه کړو دا ته پریوتا. نو زه ولرالم چې بوډۍ ته خو بخوک شوی. بوډۍ ورته بیا د قرآن آیات وای چې ما صعب من مصیبت الا باذن الله. عبد الله ابن مبارک شاتم یو مصیبت نه رسی مگر د الله په حکم رسی. مانا بس گناہ شي نو ځکه مال په خدای سزا را کړه. عبد الله ابن مبارک وی بیا می اخرى وستو کې منولو دا په سوارا شو. د وخ پړې می نیولې ده دا په پرده کې په ناسته د زروانم څه شیرونه و اشعار و. نو دا بوډۍ راته د پاس نه आवाज کوي چې فقرؤوا ما تيسر من القرآن. عبد الله ابن مبارک قرآن لولا شیرونه موایا قرآن وایا. عبد الله ابن مبارک وی بیا ته ما پښتنه وکړه چې ستا خاوند شته. نو بوډۍ راته بیا وی چې یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. مانا دا پښتنه مکوه چې خاوند شته کنيشته چپ روانس. چې یو سات تیر شو بیا مې ته پښتنه وکړه چې بوډۍ ستا ځامن شته. نو دا بوډۍ راته بیا د قرآن آیاتونه وی چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الكتاب بقوه. یعنی زما دا زامن دي درې دا نامي. عبد الله ابن مبارک وی چې د زامنو زیته ورسیدو کې ناستو. ما دی بوډای نه تاسو کو چې ته زما غوندې خبرې ولې نه کې. زاره پښتنه چې درنه وکم د قرآن آیات او مال جواب راکې. نو بوډای ورته بیا قرآن وی چې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. الله وی چې د مثقال ذره عمر بم د نیکه او د بدای در سره حساب کی. نو زه د قرآن نه بهر خبره ذکر نکوم چې دا بهر خبرو حساب بیا خدای لا ورکول نشما. دا تاسو چې څومره خبرې کوي د دې به حساب ورکوي. او پاکستانی د ذلیل قومه د دې به حساب ورکوي. زامنوي روټای راوړه چې روټای راوړه نو ما دې بوډای تور مخ کې کړه چې بوډای دا روټای وخوره. نو بوډای ورته بیا د قرآن آیات وای چې ثم اتم الصيام الى الليل. عبد الله ابن مبارک زما روزه د روټای نه خورما. نو عبد الله ابن مبارک ورته وی ليس هذا شهر رمضان. دا خو د روزي میاشت نه ده نو تاسو څنګه روزه نیولې. نو بوډای ورته وی تا قرآن نه دی ویلې
چې ومن تطوع خيرا فهو خير الله کرو جنوی او تنفل روجي ونی سينو په نفل روجو کې ډېر ثواب دی. ما نفل روجه نیولې زامنونه پوښتنه کوي چې تاسو د مور نه ز پوښتنه کوم او د قران آیات و یو مال جواب را کوي تاسو چل دی. زامن ورته په خدای قسم سلوي اختقال او شو چې زمونږ د مور د قران نه بهر خبره نه کړي. سلوي اختقال او او په ایمان په دې ټوله دنیا کې ګرځي داسې به پیدا کوي او بیا به خزه داسې پیدا کوي. سړی نه دي داسې خزه داسې تیری شي. نن د خپل ملک خزو ته ګوره. یو د لندن لیډی ډیان امړاوه د پاکستان مولیانو په تعزیت کړي. الکه ولی مولا صاحب ویل دا مسلمانې ده خو بچ شو. بیا کله خیال کوي د پاکستان د مولیانو لیډی ډیان سره تصویرونه راغلي. نن ستاد ملک اوس ماته چې څوک وایي چې تاسو مولیان هم داسې یې نو زه ورته یو خبره کوم الکه تاسو ټول واورئ په پلیت ډنډ کې څوک پاک پاتې کېدی شي پاتې کېدی شي. پاکستان یو پلیت ډنډ دی د اوبو د بجلیګر مولا غور نیکه چې د قبر نه روزي پکې پات پاتې کده وایي چې زما د کور خزي به بار نه ګرځي دا بار چې رړې ګړي ګرځي دغه کوي. یو سړی ما ته خطر لګلې ول ته په منبر باندې چې ده ډایګرامونه جوړه نو کور دې د میردین جمعات شه ډایګرامونه باندې جوړه دي د قوم ته دا خدای هلاک کا چې هلاک شي. نو ما چې دا سپوخ دله دی چې دا ماته خطر لګلې دی به هم خزي سره دغه سي ګرځي. واستوا کنه قران ویلي دي چې خزي وګوره سترګې ښکته کو زه دې جمعات نوزما او سترګې ښکته کوم هو که سترګې مې ښکته کړې یا به مې لارې وي یا به مې سوزکې وي یا به مې ډګډګې وي. او څنګه جنې ګورې الته رړې ګډه را روانه ده او کلان دي ګورې څه دی وای نو سکه